بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسې دوهم درس دی. لکه تېره ورځ چې موږ تاسې د ورډ پروګرام پیژندنه ویل، نن ورډ پروګرام ته داخلیږو او د هغه څخه شروع په کوو. نو رابسو په رن کې موږ تاسې وین ورډ لیکو، انټر. خالی ډاکومنټ را خلاصو. تېره ورځ مو دا خبرې تشریح کړې وې. فایل ته رالو. نو د ټول څخه مخکې فایل ټیب ته راځو او دلته د نیو څخه را شروع کوو. نیو لغوي معنی نوي ته ویل کیږي. د نیو وظیفه دا ده که غواړو چې یو نوی فایل را خلاص کړو د نیو څخه استفاده وکړو. کنټرول ان شارټکټ کې ده. دا نیو دا معنا نه لري چې موږ تاسې نوی صفحه را خلاص کړو. دا معنا لري چې نوی ډاکومنټ را خلاصو. صفحه داسې مثال لري که دا موږ مثال داسې ورکړو چې کتابچه زموږ دپاره یو ډاکومنټ دی او دغه یوې صفحې ته یې ورکه ویل کېږي. نو دلته دا معنا لري چې موږ دغه نوې کتابچه را اخلو. دا مفهوم لري. نو د نیو وظیفه دا ده که غواړو چې نوی ډاکومنټ را خلاص کړو دلته کولی سو. ډاکومنټ د ورډ د صفحې و فایل ته ویل کېږي. کله چې د ورډ فایل موږ تاسې ثبت کړو دغه ته ډاکومنټ ویل کېږي. نو په دې ځای کې دی دا پر دوو برخو ویشلی دی دا نیو، چې یو یې ټمپلیټ کړی دی او یو یې هم بلینک ډاکومنټ کړی دی. ټمپلیټ موږ ویلی و پرون چې موږ ویل ټمپلیټ دا نمونې دي چې مایکروسافټ کمپنۍ موږ ته د اعلاناتو په شکل ایښي چې د یو موضوع په اړه نظر یا آیډیا راکړي، یا هم دا د صفحې دپاره یو جوړ لیاوټ دی چې موږ ته راکوي چې موږ د خط د یو شي په ترتیب نه پوهیږو چې د هغه دپاره لیاوټ یا د ترتیب یې څنګه وټاکل سي. نو دوی موږ ته ټاکلی دی د دوی د جوړ ټمپلیټ څخه استفاده کوو. مثلا دا د خط یو ډیزاین دی چې موږ ته راخلاصیږي، هغه تاریخ خو دا شان غواړي د هغه مطابق لیکنه کوو، نو هغه لیاوټ یې خپله راته جوړیږي. بل همدغه ټمپلیټونه هم دی پر دوو برخو ویشل دي چې یو دلته سرچ فار آنلاین ټمپلیټ. کله چې موږ تاسې انټرنیټ ولرو که غواړو چې مختلف ټمپلیټونه د انټرنیټ څخه راواخلو هم کولی سو. د هرې موضوع مطابق چې تاسې ټمپلیټ غواړئ فقط په دا سرچ فار آنلاین ټمپلیټس کې نوم ورته لیکو، د هغه مطابق موږ تاسو ته ټمپلیټونه راځي. خو البته دا هغه وخت کېږي چې موږ تاسې انټرنیټ ولرو. بل په دې ځای کې موږ لرو خالي بلینک ډاکومنټ، نوې صفحه را خلاصه کړه. کلیک ورکړو تر څو د ورډ پروګرام نوی ډاکومنټ را خلاص شي. اسانه لارې په کیبورډ کې کنټرول او ان بټن دی. کنټرول بټن کوم بټن دی؟ په کیبورډ کې دغه کنټرول او دغه ان یو ځای سره وو، نو موږ ته ورډ پروګرام اوپن کېږي، دغه نوې صفحه را خلاصېږي. کنټرول ان دا د نوې صفحه را خلاصه سوه. اوس په دې ځای کې موږ تاسې یو عنوان لیکو. کندهار یونیورسټي. دا عنوان به لږ سره غټ کړو. هر وخت چې موږ تاسې په دې پروګرام کې یا په دغه ټریننګ کې زه لیکنه ډېره کوم نو دونه وخت نه وي چې موږ ډېر لیکنه وکړو، نو بیا موږ د دغه کوډ څخه استفاده کوو. مساوي رینډ قوس خلاص قوس بند، چې بیا تاسو ته سوال پیدا نه سي چې دا ډېره لیکنه د کمه سول. مساوي رینډ قوس خلاص قوس بند دی خپله موږ ته تقریبا 15 پاراګرافه لیکنه راته کوي. او دغه لیکنه چې ده د دغه آنلاین ویډیو په باره کې معلومات دي چې دغه آنلاین ویډیو څه کار درته کوي. دغه په کښتو ماډلو کې یعنې په ورډ 2003 کې دا نه هغه جمله به تاسو ته لیکل سوې وه، هغه ټول ABC چې پکښې کې وایي د کویک فاکس جمپس اوور د لیزي ډاګ، په دې کې بیا دغه جمله راخیستې، دغه پاراګرافونه یې راخیستي. نو که چیرې موږ ډېروله بیا زه په اسانۍ سره د کاپي څخه هم ډېر کار اخلم پکښې کې چې بیا به انشاءالله دلته وایو چې کنټرول سی کاپي، کنټرول وی پیسټ، کنټرول وی پیسټ پیسټ، نو دا لیکنه بیا په دغه شکل ډېرېږي. اوس دوهم ځل فایل ته راځو. د ټولو مخکې څخه افلا دلته راځو سیو ته. سیو معنا ساتل. کنټرول اس شارټکټ کې ده. د سیو وظیفه دا ده چې دا لیکنه موږ وکړله دغه لیکنه ته موږ ته ثبت کړه راته. که غواړو چې دا خپل فایل ثبت کړو پر سیو کلیک کړو، دی سیو از انتخاب کې. اوس راځو د سیو سیو از ترمنځ بیا فرق وایو چې فرق یې څه دي.
نو دلته تا ته وایي په کوم ځای کې درته ثبت کړم. لومړی خو دلته تا ته وایي نو انټرنیټ کنیکشن، یعنې ته په کلاوډ کې نسې ثبتولی، ځکه علت دا دی چې موږ تاسې انټرنیټ نه لرو او د سکایپ آی ډي یا د کلاوډ آی ډي باید وي. نو دی تا ته وایي چې مثلا په دغه فولډر کې چې تا مخکې کار پر کړی دی په دې کې ثبت کړه، د ټیسټ فولډر کې ثبت کړه، په ډیسکټاپ یې ثبت کړه، او یا هم په دغه هارډ ډیسک کې ثبت چې مثلا د ای ډرایو په دې کې ثبت، که یا هم ته راځې په مای کمپیوټر په بل ځای کې ثبت، په ډیسکټاپ کې ثبت، په مای ډاکومنټ کې په کم ځای کې، که براوز په خپله خوښې ورته ټاکې. موږ رابسو پر ډیسکټاپ ورته ټاکو چې دا فایل ته ماته پر ډیسکټاپ ثبت کړه، په کم نامه یې ثبت. دلته نوم راڅه غواړي چې د کندهار یونیورسټي په نامه دی، او دلته هم ورډ ډاکومنټ په نامه سره، یعنې د 2009 څخه بیا تر 2014 د 2019 په دغه فارمټ کې دی ثبتېږي راته. همیشه چې هر فایل د هر شي دپاره موږ یو فایل جوړ کړي، د هغه موضوع مطابق نوم باید ورکړل سي، تر څو بیا په راتلونکي چې موږ په یو فایل پسې ګرځو مشکل راته پیښ نه سي چې دا کم فایل چې موږ پسې ګرځېدلو. نو دا فایل پر ډیسکټاپ ثبتو، سیو کړه. اوس دغه فایل زموږ دپاره سیو سو. که چیرې موږ دا کلوز کړو دا فایل، بیا ورډ پروګرام هر وخت کله موږ ورډ پروګرام دوهم ځلې بیا را خلاص کړو، نو اول په دا رسین کې موږ ته هغه راته ښیي چې ګوره وایي تا مخکې د ورډ دغه د کندهار یونیورسټي فایل را خلاص کړی دی، پر ډیسکټاپ ثبت کړي، دا را خلاص کړه. دا چې کله تا را خلاص کړي، اوس که ته بیا نور په دې فایل کې تغیر راولې، نوره لیکنه ور اضافه کړې یا هم یو شی ور اضافه کړې، اوس دغه لیکنه چې موږ وکړل دغه کندهار چې موږ اضافه پشکې ولیکئ، دغه کندهار تر اوسه پورې نه دی پشکې ثبت سوی. دا ځکه نه دی ثبت سوی دا کندهار چې دا موږ ته تر اوسه پورې کنټرول اس نه دی والی. نو که ته دلته راسې، ته دلته سیو کړې، دا کم تغیر چې موږ راوسی دا اوس ثبت سو. مثلا که دا فایل کلوز کړو، دوه مارې ورډ را خلاص کړو، د هغه فایل ورسره را خلاص کړو، هغه زموږ لیکنه چې موږ پشکې کړې ده هغه به ورسره ثبت سوی، دا دغه ثبت سوی. خو که چیرې موږ تاسې دلته را ولاړ سو، نوره لیکنه اضافه کړو، کابل، هلمند، فراه، زابل، دا لیکنه اوس موږ تاسې اضافه کړله. که چیرې دا کنټرول اس ونه وهو، دغه لیکنه نه ثبتېږي درته. زه فرض کړه دا وارې کنټرول اس نه وم دا فایل کلوزوم، نو ګوره دی زما څخه سوال کوي، وایي ګوره وایي Microsoft Word wants to save your changes to Kandahar University .docx. وایي دغه مایکروسافټ ورډ پروګرام غواړي چې مثلا دغه تا چې کوم تغیر په دغه کندهار یونیورسټي په فایل کې راوصل دي، دغه تغیرات ته سیو کړئ که ډونټ سیو کړئ. که موږ تاسې سیو کړو دغه تغیر ثبتېږي راته، که ډونټ سیو کړو دغه کم تغیر چې موږ راوصل دي، دغه ولایتونه چې موږ اضافه کړي دا به نه سي راتسم. نو همیشه دا باید چې موږ تغیر راولو په خپل فایل کې سیو کړو راسره. هر کله چې لیکنه کوو، که بیرته هم بیا راسو اوپن ته راځو، که چیرې موږ تاسې دا لیکنه کوو چې یو ځل دا خبره خلاص کړو چې که موږ لیکنه کوو تاسې افله دغه هر کړی باید موږ تاسې کنټرول اس وو. که چیرې موږ تاسې کنټرول اس ونه وو، نو هغه زموږ لیکنه چې موږ کړده کیدای سي یو دم برق در باندې ولاړ سي، هغه زموږ خواري عباس سي. نو تاسې په ټول عمر کې یو وارې دا په ټوله ورډ کې، یعنې ټوله ورډ چې تاسې را خلاص کړئ، که 10 کاله بیا کاروئ، که 15 میاشت کاروئ، هر څونه عمر چې کاروئ، یو ځلې آپشن ته راسئ. په آپشن کې دلته ستاسې په ډاکومنټ کې په سیو کې 10 منټس انتخاب شوی دی. ګوره سیو او ټو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منټس، دغه 10 منټس په یوه دقیقه واړو. د جې معنا دا وه که موږ تاسې کنټرول اس وو، خو په هغه ګړي دغه زموږ تغیر ثبتېږي. که چیرې کنټرول اس ونه وو، 10 دقیقې وروسته بیا دا زموږ تغیر په اتومات ډول ثبتېدی. دا په هغه صورت کې چې افلا موږ فایل ثبت کړي. اوس موږ فایل ثبت کړي، دلته موږ یوه دقیقه انتخاب کړي. د جې معنا دا ده که اوس زه دلته لیکنه اضافه کړم، مثلا فرض کړه دلته موږ رالو دا کابل مو اضافه کړي، دغه کابل که کنټرول اس وو خو ثبتېږي، که کنټرول اس ونه وو یوه دقیقه بعده دی په اتومات ډول خپله ثبتېږي. مخکې 10 دقیقې بعده ثبتېدی، اوس یوه دقیقه بعد ثبتېږي. دا به ټوله په دې شکل سره واړوئ. سیو بل کمانډ چې موږ لرو هغه په دې ځای کې اوپن دی. اوپن معنا را خلاصول،
کنټرول او یې شارټکټ کې ده د اوپن وظیفه دا ده چې موږ تاسو ته هغه فایلونه چې موږ مخکې خلاص کړي وي که غواړو چې هغه را خلاص کړو د اوپن په واسطه کولی سو. نو رابسو اوپن ته. اوپن معنا را خلاصول، کنټرول او یې شارټکټ کې ده. د اوپن وظیفه دا ده که چیرې مخکې فایل موږ تاسې ثبت کړي که غواړو چې هغه فایل را خلاص کړو د اوپن په واسطه کولی سو. نو یو خو په دې ځای کې موږ ته سره تښیي چې دا هغه ریسینټ فایلونه دي چې موږ مخکې را خلاص کړي دي نه. یو په دې ځای کې لیکل سوی دي چې مثلا دلته تاته وایي چې ټوډې نن تا دغه فایل را خلاص کړي دي په دغه نامه ثبت دي پر 2 بجې او 2 دقیقې باندې تا ثبت کړي دي دغه فایل را خلاصول سي. که ته کلیک پر وکړې دغه فایل چې په هر ځای کې پروت وي هغه فایل تا ته اوپن کیږي. دا د اوپن یوه وظیفه ده. بیا هم دغه اوپن ته راځو. په اوپن کې دلته یو بل دا معنا چې دا خو هغه رسینټ و چې موږ سره پراته وو. دا بیا هغه فولډران دي چې موږ تاسې فایلونه پکې ثبت کړي دي نن. مثلا دی تا ته پر ډیسکټاپ چې فایل ثبت کړی دی په دا فولډر کې ثبت کړی دی په دې فولډر کې که ته کلیک پر وکړې په دې شرط چې هغه فولډر تا ته پروت وي په اتومات ډول یې درته راخلاصوي. یو د ده په ادامه دلته یو بل شی هم شته، ریکور ان سیو ډاکومنټ. دغه یو بل خاصیت دی چې د 2014 څخه بیا تر 2019 پورې اضافه شوی دی. د ریکور ان سیو ډاکومنټ وظیفه دا ده هغه فایلونه چې موږ تاسې راخلاص کړي خو ثبت کړي مو نه د یو مشکل په اساس هغه کلوز سوی یا یو دم برق را باندې تللی یا هم دا زموږ ورډ پروګرام جام سوی دا فایل یې کلوز کړي نو موږ کولی شو چې هغه ریکور کړو. په دې دا ټول هغه فایلونه دي چې موږ راخلاص کړي دي خو ثبت کړي مو نه دي. نو دلته هغه نوم راته ښي، په دې ځای کې هغه تاریخ راته ښي چې په دغه تاریخ دا کړی دی 2 سایز دی. هغه فایل که تاسې انتخاب کړئ اوکې کړئ در سره هغه فایل په اتومات ډول موږ ته اوپن کیږي. بیا که موږ تاسې ثبتول د سیو څخه به استفاده وکړو ثبت کړو که نه یې دغسې پرېږدو. فایل اوپن. بل همدارنګه موږ ورته وایو چې زما سره په کمپیوټر کې وګوره یا براوز په ډیسکټاپ وګوره په ډي ډرایو کې وګوره په ای ډرایو کې وګوره هر ځای چې فایل پروت یې راته راخلاصېږي. یو بل خاصیت د دغه اوپن دا دی که ستاسې په یاد دی په تیر درس کې موږ دا ویلي وی چې ورډ دغه 2013 څخه بیا تر 2019 پورې پی ډي اف ریفالو لري. دا معنا چې موږ کولی سو پی ډي اف فایل په ورډ کې راخلاص کړو بیا ایډیټ راولو. مثلا د انټرنیټ څخه کتاب راخیستی هغه چې موږ ټوله لیکو وخت ضایع کیږي نو موږ دلته راځو هغه په ورډ باندې کنورټو براوز ته راسئ پی ډي اف فایل در سره البته دا هغه فایلونه موږ کنورټولی سو چې هغه نړیوالو مطبعو نه یې ثبت کړي. نړیوال مطبع دغه آی اس بي ان نمبر نه د آی اس بي ان او د آی ډبل اس ان نمبر چې ولري دغه فایلونه اکثره وخت نه راخلاصېږي. د افغانستان د مکاتبو یو کتاب هم موږ پی ډي اف څخه ورډ سره نسو اړولی دا یو او بل پښتو فایلونه هم نه اړول کېږي. پښتو فایلونه په دې خطر سره چې هغه فونټونه تغیر خوري درته ځینې فایلونه اړوي ځینې نه اړوي هغه په هغه صورت کې اړول کېږي چې هغه فونټونه ټوله موجود دي اړوي خو بیا هم دی د تصویر په شکل بدلوي درته. نو موږ به کوشش وکړو چې پی ډي اف فایل پیدا کړو. فرض کړئ دا د اډاب پریمیر یو دغه دی کتاب دی موږ به وغواړو چې دغه اډاب پریمیر کتاب چې پی ډي اف دی دا به ورډ ته واړو چې څه کېږي راجو کې چې دا نړیوالو مطبعو نه یې ثبت کړي ما کتلی هم نه دی اوپن. دا یو څه وخت نیسي تر څو دا موږ ته په څه شي باندې واوړي په ورډ باندې تبدیل سي. ګټه یې دا ده چې بیا موږ په خپله خوښه هر تغیر چې وغواړو پکښې راوستلی سو یا ځینې مثلا شکلونه یې پکښې جوړ سوي په دغه پی ډي اف کې تاسو د انټرنیټ څخه هغه کتاب راخیستی بیا تاسو ایډیټ کوئ. ځینې کسان ما ډېر لیدلي دا مونوګرافونه یې ورکړي دوی بیا مثلا هغه تشکي عکسونه په سکرین شاټ ځینې اخلي دا ښه اسانه لار ده. نو دلته تاسو ته اوس یو میسج درکول کېږي وایي ګور وایي word will now convert your PDF to an editable Word document. This may take a while. The resulting Word document will be optimized to allow you to edit the text so it might not look exactly like the original PDF, especially if the original file is contained lots of graphics. دا معنا وایي دغه ورډ پروګرام اوس تاسو ته دغه پی ډي اف فایل تاسو ته په ورډ بدلوي چې دا کیدای سي یو څه وخت ونیسي او دغه ورډ دا نتیجه یې دا کېږي چې د سایز خپله ورکشنی کوي تر څو تاسو په دا خط کې تغیر راولي. نو وایي کیدای سي دغه فایل چې څه رقم په پی ډي اف کې ښکاره کېږي هغه رقم په ورډ کې نه ښکاره ځکه یو څه خپل کیفیت د لاس ورکوي هلته اپټمایز کېږي دا فایل زموږ دپاره. په هغه صورت کې دی خپل ډېر کیفیت د لاس ورکوي چې دغه فایل کې ګرافیکس ډېر راغلي یعنی شکلونه او تصویرونه ډېر راغلي.
نو دغه میسج بیا بل وخت درته ښکاره کړم که یا که موږ ورته وایو چې ډونټ شو دیس میسج اګین، دا میسج بیا ما ته مه ښکاره کړه، هر کله زه پی ډی اف اړوم په اتما ډول یې اړوه یا ښه دی راکوه دا میسج. اوکې اوس چې کله یې اوکې کړو ګوره دلته موږ ته څه راغله وایي کنورټینګ پریمیر فرو ټوټوریل پی ډي اف، هغه فایل کنورټ دا دی، دغه فایل موږ ته دپاره کنورټ سو، موږ ته کولی سو خپله لیکنه په کې اضافه کړو ډېر په اسانۍ سره په هر ځای کې تغیر راولو راوستلی سو. ګورې وینې دا یو مشکل دا دی پیدا کړي چې موږ ته څه وینې دا دغه دلته پر خپل اندازه باندې نسو پاته، نو دا بیا موږ ته انشاءالله بیا وروسته وایي چې په ټی بټن باندې دا بیا موږ بیرته څنګه څه کولی سو، حل لارې یې سته خو بیا وروسته وایو. نو فقط اوس موږ در اوپنه پورې رسېدلي خو بیا هم هغه مشکل یې ګوره دا یې تر ډېره پورې حل کړي، ډېر کولی سو استفاده ځنې وکړو خپل مشکل په حل کړو. بل په دې ځای کې سیو لرو، سیو او سیو از ترمنځ فرق چې شته خو موږ ویلې چې دغه فایل ثبتوي، سیو از یې په مختلفو ځایو کې په مختلفو شکلو ثبتوي. ګورئ د ورډ دغه سیو از بله ګټه دا دی که چیرې موږ ته په 2014 یا په 2019 کې موږ کار کوو یو راپور زموږ څخه وزارت غوښتي یا عموما زه دا خپله دا دغه کوم پام کوم کله چې زه وزارت ته دی زموږ څخه راپور په سافت کاپي کې غوښتي نو زه خپله کوښښ کوم چې هغه په 2003 کې حساب کوم. کیدای سي دوی مثلا دا ټکنالوژي ته دونه د ځان یې نه یي ورسره عیار کړي، ځان یې نه یي اپډېټ کړي، که څه هم باید هر څوک خپل ځان ورسره عیار کړي. دغه 2019 هر څونه چې نوي ماډل راوځي باید یې هغه انسټال کړي. کیدای سي 2003 نو بیا ورې به په ورته راخلاصي به نه دی به موږ ته مکتوبونه راسي دا نه دي را رسېدلي دا خراب دي دا خراب دي، نو په 2003 کې ثبتوي ور وایسو خامخا یې ورته راخلاصي. نو دا مطلب دا دی چې د 2003 په شکل ثبتول، د پی ډي اف په شکل ثبتول، په نور فارمټو کې ثبتول دا بیا د سیواز وظیفه ده. نو رابسو دغه فایل به ورته وایي دا د پریمیر ده چې دا راته ثبت کړه، براوز ته راسه پر ډیسکټاپ یې راته ثبت کړه، پر ډیسکټاپ به موږ تاسې یو فولډر جوړ کړو مثلا د ټیسټ په نامه سره، ټیسټ د هغه د پریمیر فایل ثبت کړه په دغه نامه سره، دلته راسئ سیو از ټایپ ته راسئ. نو اول دلته لیکل سوی دی ورډ ډاکومنټ، ورډ ډاکومنټ معنا دا چې د 2009 څخه نیولې بیا تر 2019 پورې په دې ټولو فارمټو کې راخلاصېږي او استفاده ځنې کېږي او سایز یې هم تر 2003 کم وي. سیو بیا بیا هلته وګورو چې راخلاص کړو. د سیواز شارټکټ کې F12 ده، بیا هم F12 بټن و. دا ځلې ورته وایي چې یا ته دا ماته د ورډ ماکرو په شکل ثبت کړه. ماکرو خپله لغوي معنا چې ته ویل کېږي معنا لوی، یو مایکرو ده هغه په MICRO لیکل کېږي او یو ماکرو ده MACRO، نه لکه تاسو چې وایاست چې ماکرو کنفلیکټ یا مایکرو کنفلیکټ یا مثلا لوی شخړې او کوچنۍ شخړې یا مایکرو اکانومیکس ماکرو اکانومیکس ملي اقتصاد یا کوچنی اقتصاد. نو دلته ماکرو هغه معنا نه لري، دلته ماکرو د ریکارډینګ په معنا ده. مثلا دا فایل به ثبت کړم اوس به وښیم چې معنا څه دي. دا دغه په نامه ثبت کړه د ماکرو. کله چې موږ که چیرې بیا وروسته په پای کې وایي انشاءالله اخري درس به زموږ ستا ماکرو وي. دغه ماکرو موږ د ثبت دپاره کاروو. که چیرې موږ دلته ماکرو استفاده وکړو او دغه زموږ ثبت کار نه راته کوي نو هغه علت دا دی چې موږ دا د ماکرو په شکل نه دی ثبت کړي. موږ بیا د ماکرو په شکل ثبتو بیا هغه زموږ ثبت سوی کمانډ کار راته کوي که نه راته کوي. نو دا د ماکرو په شکل چې ثبتو په دې ځای کې ثبتولی سو. بل په دا ځای کې لرو 2003 که غواړو چې دغه فایل د 2003 په شکل ثبت کړو دلته کولی سو. دې ګټه دا ده چې بیا تاسو کولی سئ دا په ښته ماډل ورډ کې دغه فایل راخلاص کړي در سره. دا په 2003 کې ثبت کړه. یو بله خبره ځینې شیان چې موږ تاسو ته په دغه 2014 کې یا په 2019 کې نوي دي هغه بیا په 2003 کې کار نه درته کوي. مثلا که تاسو راسئ ما تاسو ته ولیو چې دغه په 2003 کې نشته، دا یو افیکټ دی چې مثلا موږ تاسو یې پر اپلای کړو سایز مو غټ کړي. اوس که دا چیرې د 2003 دا وروسته بیا وایو که چیرې دا اوس د 2003 په شکل ثبت کړو دغه افیکټ کار نه راته کوي ځکه په 2003 کې دا کمانډ نشته. نو زه ورته وایي چې دا پر ډیسکټاپ راته ثبت کړه په ټیسټ فولډر کې، خو دا وارې ورته وایي چې دا د 2003 په شکل راته ثبت کړه. سیو یې کړه در سره. ګوره دی تا ته یو میسج درکوي دغه کمپیبلیټي ده. یو خو تا ته وایي چې وایي افیکټ ون ټیکسټ 12 ریموټ پر دا خط چې کوم افیکټ دی دا د منځه ځکه دا موږ په 2003 کې ثبتو. نو کله چې موږ کنټینیو کړو ګورئ دغه افیکټ د منځه ولاړی دا یو او بل دغه کمانډ چې استعمالېږي ګورئ دا غیر فعال سو. دغه رقم په انسرټ ټیپ کې ځینې کمانډونه غیر فعال سوه ځکه دا په 2003 کې شتون نه لري.
بل د 2003 بیا بل تاوان دا سو چې د 2003 بیا فایل سایز غټ. زه به د ایکنان بیرته ښکاره کړم، رایټ کلیک شو ډیسکټاپ ایکن، د ټیسټ فولډر. اوس ګورئ دا زموږ دپاره د 2003 فایل دی، دا د ماکرو فایل دی، دا د 2014 2019 2019 څخه بیا تر 2007 پورې فایل دی. ګورئ دا څو سایز نیول دی 3.8 MB، د به هم تقریبا دغونه نیولي، خو د ده دا ډېر نیسي سایز. ګورئ د 4.3 MB ځای نیولی دی او هغه ځینې شیانو کار هم نه پکې کوي. نو دا د 2003 ګټه و چې موږ بیا په 2003 کې راخلاصولی سو. تاوان یې دا دی چې ځینې کمانډونه مو کار پرېږدي راته، بل تاوان یې دا دی چې فایل مو سایز غټوي. بیا مو دا وارې ورته وایي چې دا وارې بیا سیو از کړه راته. بل په دې ځای کې لرو د ورډ ټمپلیټ په شکل یې راته ثبت کړه، لکه څرنګه چې دوی دلته موږ ته ټمپلیټونه ثبت کړي وه راته. موږ د دوی د جوړو ټمپلیټو څخه استفاده کول نه، لیاوټ و جوړ لیاوټ به راکړي. اوس تاسې د یو مکتوب لیاوټ جوړوئ، د یو پیشنهاد لیاوټ جوړوئ، یا یو د عریضې لیاوټ جوړوئ، د یو مثلا د اطلاعنامې د شرطنامې یو شی لیاوټ تاسو جوړ کړی دی، هر وخت هغه لیکې، نو دون وخت نه چې بیا دا ټوله لیکنه کوي، خو فقط هغه الفاظ یې تغییر خوري. یا سرټیفیکیټ مې جوړ کړی دی 20 کاسه فارغه کېږي، نو د هر یوه دپاره جلا جلا نسب جوړوم. یو سرټیفیکیټ جوړ کړی د احمد نوم یې کوم، د محمد نوم کېږدم، هغه ریزلټ یې ورسره لیکم چې 2 نمرې وي چې کامیابه یا ناکامه. نو دا کیدای سي تاسې د سیوا څخه استفاده وکړئ. مثلا دغه به موږ ته د لیاوټ په شکل ټمپلیټ په شکل ثبت کړو. F12 براوز دا وارې ورته وایي چې دا د ټمپلیټ په شکل ثبت کړو. خو یوه خبره مهمه ده، موقعیت مو ورته انتخابوي چې دا په کم ځای کې ثبت کړئ، ځکه دی یې خپله په کسټوم ټمپلیټ کې خپله ثبتوي، نوم ورته وټاکئ چې په دا نامه یې سیو کړئ. اوس هر کله چې موږ ورډ پروګرام را خلاص کړو، نو هلته ټمپلیټو کې موږ ته پراته هر کله چې بیا موږ تاسې یو عریضه یو شی لیکو، ګورئ پرسونل ته تاسې راواړئ، په دې ځای کې هغه د پریمیر ټوټوریل دا دی سته، کلیک ورکوئ، هغه الفاظ یې تغیروئ، نوم شان یې ورتغیروئ، بس فقط هغه لیکنه تغیر کړئ، چاپ یې کړئ، نو هغه جوړ فارمټ به ستاسو دپاره پروت وي، 2 مارې به د سره بیا لیکنه نه غواړي. بیا هم F12 سیو از ته راځو، دغه په ادامه بل په دې ځای کې لرو چې یا دا ورډ ماکرو انیبل ټمپلیټ په شکل ثبت کړه. دا ته د ماکرو په شکل ثبت کړه، خو د ټمپلیټ په شکل یې ثبت کړه. یعنی هغه چې موږ څه لکه چیرې موږ تاسې بیا ماکرو جوړه کړو، هغه ماکرو کار نه راته کوي چې د ماکرو په شکل نه ثبت. نو که ته غواړې چې هم چې دا ټمپلیټ سي په دا پرسونل ټمپلیټ کې جلا سي، او هم چې د ټمپلیټ د ماکرو په شکل دلته کولی سو، دا بیا هم د ټمپلیټ په شکل ثبتوي. لکه دا اوس چې موږ یادونه وکړله د 2003 ټمپلیټ په شکل ثبتوي، دا د 2007 څخه تر 2019 د ټمپلیټ په شکل و، دا د 2003 د ټمپلیټ په شکل دی. بله خبره چې موږ ډېر سره مخامخ 2 فارمټونه چې هغه یو PDF دی او بل XPS دی. تاسو چې همیشه عموما د محصلان چې ما لیدلي دي، دوی چې کله مونوګراف جوړ کړي بیا دوی په PDF کې نه یې ثبت کړي، کله چې استاد ته ورکړي هغه پونټونه یې تغیر سي، یا کومې اندازې چې دوی ورکړي هغه ټوله تغیر سي. نو ښه خبره دا ده چې کله تاسې غواړئ چې چاپ یې کړئ یا یو چا ته یې په راپور کې واستوئ، ډېر وخت چې په انټرنیټ کې هستئ، همیشه تاسو د PDF او لغات په ښه ډېر په مخ درځئ. نو تاسې یې کولی سئ چې دا د PDF په شکل ثبت کړئ. PDF داسې یو فارمټ دی چې نور بیا موږ په دې کې تغیر نسو راوستلی. دا سیو که بس دا د PDF په شکل موږ ته ثبتېږي، موږ تاسې نور په دې کې تغیر نسو راوستلی. دا PDF دی. ګورئ اضافه لیکنه نور نه پکې کېږي. بیا هم F12 بټن، د هغه تر څنګ بل په دې ځای کې موږ تاسې لرو دا د XPS په شکل ثبت کړه. XPS هم عین د PDF په شکل دی، هیڅ فرق یې نشته. یوازینی فرق یې دا دی چې PDF زوړ ماډل دی، XPS نوی ماډل دی. یو بل فرق یې دا دی چې PDF په هر کمپیوټر کې کار نه درته کوي، هغه کمپیوټر کې باید PDF انسټال بیا کار درته کوي، خو XPS په هر کمپیوټر کې انسټال. بل فرق یې دا دی چې ځینې وخت PDF فایل چې موږ پښتو نوم ورکړي اکثر وخت یې نه راخلاصي، نو موږ مجبور یو چې بیا به د ده نوم چې کو رینیم کوو، به انګلیسي نوم ورکو بیا راخلاصي. خو XPS دا مشکل نه لري. XPS چې هر نوم که چې په پښتو ورکړي که انګلیسي هغه درته راخلاصېږي. نو تاسو کولی سئ دا د XPS په شکل ثبت کړئ. نور نو په سایز په هېڅ شي کې فرق نشته، دا XPS په شکل دی، اوس موږ ته ثبتېږي او بیا هم راته راخلاصېږي، خو تغیر نسو راوستلی. بیا هم F12 بټن،
دا ځل یې بل په دې ځای کې ورته وایي چې یا ته دا ماته د انټرنیټ د صفحې په شکل ثبت کړه. اوس موږ ته چې د انټرنیټ صفحې لرو دلته 3 ډوله صفحې شته. یو سنګل ویب پیج لیکل شوی دی چې HTML دی، یو ویب پیج لیکل شوی دی، بل هم ویب پیج فلټر لیکل شوی دی. دا درې سره د انټرنیټ د څپو ډولونه دي، خو دوی په خپل مابینځ کې لږ فرق سره کوي. مثلا که تاسو ویب پیج فلټر انتخاب کړئ دی هم د انټرنیټ صفحې په شکل ثبتوي، هم چې په ده کې کم عکسونه دي هغه په یو فولډر کې تاسو ته ثبتوي. مثلا پر ده باندې کلیک کوو، ورته دا په دغه ټیسټ فولډر کې راته ثبت کړه. اوکې ګوره دی وایي سیوینګ پریمیر پرو tutorial.docx in this format. Web page filter will remove office specific tags. Some office features may not be available when you reopen this page. Do you want to save the document in this format? وای کته دلته تاسو وای کته چیرې د ویب پیج په شکل حساب کې نو د غافیس ځینې فیچرز ځینې هغه مهم نوي شان چې دته انسټال شوي دي په کښې کې موجود وي هغه کېدای سي کار ونه کړي چې دوه مره خلاص کړي نو غواړي چې په دا فارمټ کې حساب کې ورته ثبت که پروا نه کوي نو دی اوس موږ ته په هغه شکل کې راته ثبتېږي ګور دا په هغه فارمټ کې ثبت شو او دی هم تا ته اوس د ویب پیج په شکل درته ښکاره کېدی که چیرې دا فایل کلوز کړو دا هم هغه عکسونه دي چې موږ ته څونه عکسونه چې په دغه راپور یا په دغه کتاب یا په دغه کې مقاله کې لیکل سوي وو هغه ټوله درته راوستل یو او بل هغه فایل هم دا د موږ ته د HTML په شکل ثبت کړي دا اوس د انټرنیټ په صفحه کې راخلاصېږي په دې کې هم تغیر نسو راوستلی خو ځینې وخت دا رقم چې تاسو دا رقم سره مخامخ سئ او ستاسو په کار چې باید تغیر راولي نو ډېر اسان لار دا ده چې تاسو داسې در سره انتخاب کړئ دا لیکنه در سره کاپی کړئ رایټ کلیک پر وکړئ کاپی کړئ ساده ورډ پروګرام خلاص کړئ ورې پیسټ کړئ در سره نو دغه ستاسو مشکل به د هغه وخت لپاره حل سي کنټرول وي معنا پیسټ کړئ هغه لیکنه دا د موږ ته راغله که څه هم درس یو څه اوږد سو ما ته هم زنګونه را روان دي خیر خو دا به یو څه خلاص کړو بره به پاتېږي نه بیا هم فایل سیو از براوز بل په دې ځای کې چې موږ لرو یو ریچ ټیکس لرو یو پلین ټیکس لرو د ریچ ټیکس او پلین ټیکس دا هم دواړه د لیکنې په شکل ثبتېږي د ټیکسټ فارمټ دی دغه ریچ ټیکس دی دا د ورډ پرفیکټ په نامه سره یو بل سافټویر دی چې تا ته په هغه کې راخلاصېږي یا که موږ تاسې په عامه اصطلاح باندې وایو په ورډ پیډ پروګرام کې راخلاصېږي مثلا تاسو که ورډ پروګرام ونه لرئ یعنې موږ په کمپیوټر ته ورډ پروګرام نه انسټال کړی افیس نه یې پکښې کې نو بیا تاسو که په دغه ورډ پرفیکټ سیف کړي کولی سو چې موږ په ورډ پیډ پروګرام کې راخلاص کړو که چیرې ورډ یې اصلا دی په ورډ کې درته راخلاصي که چیرې ورډ پروګرام نه و نو بیا دی موږ ته په ورډ پرفیکټ راخلاصي او هغه افیکټونه چې دي هغه د منځه ځي ځکه په ورډ پرفیکټ هغه ځینې ډیزاینونه نشته نه لکه دا د 2014 2019 افیکټونه د 2000 په شکل درته اړي ورډ پرفیکټ داسې یو شکل لري ورډ پیډ بیا دی په دغه فارمټ کې درته راخلاصي په دغه پروګرام کې ګور دا ځینې شان یې کار پرېښوي بیا هم فایل ته راځو سیو واز ته راځو براوز بل په دې ځای کې چې موږ تاسو لرو هغه د پلین ټیکس په شکل دی پلین ټیکس معنا د نوټ پیډ په شکل یې راته ثبت کړه دا بیا د نوټ پیډ په شکل ثبتېږي هیڅ رنګ هیڅ ډیزاین کار نه درته کوي فقط ساده لیکنه درته راځي او سایز بیا هم ډېر لږ وي پکښې کې سیو یې کوي در سره اوکې که اوس تاسو هغه لیکنه راخلاص کړئ دا ګوره ټوله ډیزاینونه یې د منځه ځي هر ډیزاین چې موږ کړی هغه ټوله مکمل د منځه ولاړي ساده لیکنه یې پاتېږي موږ نو نور فارمټونه هم شته فکر کوم دغه به کفایت کوي تشریح ته ضرورت نشته که چیرې بیا هم تشریح وه کولی شئ چې ما ته زنګ ووایي ایمیل راته وکړئ انشاءالله زه به مشکل در حل کړم دغه رقم ایکزیمیل شکل لري او نور شکلونه لري نو زموږ د نن درس خلاصه دا سوله چې موږ تاسې فایل ته داخل سو نیو نوی ډاکومنټ راخلاص کړه کنټرول ان یې شارټکټ کې ده اوپن مخکې صفحه مې صف کړې ده کنټرول او یې شارټکټ کې ده هغه راته راخلاص کړه بل د اوپن کې تاسو پی ډي اف فایل هم کولی شئ په ورډ کې راخلاص کړئ سیو دغه زموږ لیکنه صف کړئ کنټرول اس یې شارټکټ کې ده
بل سیو از مولی چې F12 بټن شارټکټ کې ده په مختلفو ځایو کې په مختلفو شکلو سره ثبتول چې ستاسو دپاره مهمه خبره 2014 څخه د 2002 څخه تر 2019 د 2003 په شکل د PDF په شکل XPS په شکل د انټرنیټ صفحې په شکل او همدارنګه د ټمپلیټ په شکل مهمې خبرې پکښې کې وي. د الله په امان.